په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه اعلان شوه او طالبانو ته هم ګډون ورکول شوی دی. سلام، وخت مو بخیر. افغانستان لپاره د دوحې ناسته طالبانو ته پکې رسما د ګډون بلنه ورکول شوه. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له 13 د جولای تر لومړۍ ترسره کوي. ملګرو ملتونو کابل ته د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي روز میری د کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو یې رسما په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبې ماښام راغلی چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازو د درېیمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږۍ منسجم او رغنده توګه نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له 13 د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي کابل ته په سفر کې له بېلابېلو خواو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لورو دا غوښتنه درلوده چې د هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري پرمختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روز میری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي او په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېیمې غونډې په اړه خبرې کړي. مولوي کبیر چې د دوحې تیر کنفرانسونه د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي، ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستانه هم د دوی یو پلاوی په ویا د ناسته کې ګډون وکړي. اخوا د طالبان تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبان حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالي له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواو سره په لیدنه کې د افغانستان د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې د شته ننګونو د هوارۍ او د یو حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یوه ځانګړي استازي ټاکل هم د بحثونو یوه برخه جوړوي، 2 وار په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په می کې جوړه شوې وه او دویمه هغه سږ کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبان پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیره غونډه رغنده بللې وه او په بېلابېلو برخو کې له هغې ډلې ټولګډونه، حکومت، بشري حقونو رعایت او د ښځو تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظرونه ورته او مثبت بللي وو.